دا شپږ 50 تنه د قرآن کریم هغه حافظان دي چې د خوست ولایت د حج او اوقافو ریاست له لوري د حفظ، تجوید او 17 قراتونو د سیالیو په پار رابلل شوي. د یاد ریاست د مسؤلینو په وینا له دې سیالیو یې موخه د قرآن کریم د حافظانو تشویق او هڅول دي. دا ډول سیالۍ په مجموع کې زموږ د شاګردانو وړتیاوې زیاتوي. دا ډول سیالۍ د دوی لپاره یوه تشویقي بڼه لري. یوازې تشویق هم نه دی بلکې د افغانستان لپاره هم په مجموع کې لاسته راوړنې درلودلی شي. د ولسوالیو په کچه باندې او بیا په مجموع کې د مرکز په کچه باندې انشاءالله پلان لرو چې راتلونکي کې سیالۍ تیارې کړو. بلخوا د یادې سیالۍ ګډونوال خوښ دي چې د دوی د تشویق په پار ورته سیالۍ برابرې شوې او له مسؤلینو په مرکز او ولسوالیو کې د ورته سیالیو جوړېدو غوښتنه کوي. الحمدلله نننۍ سیالۍ بیخي خوندوره وه. حافظانو خپل تلاوتونه په خورا ښه کیفیت سره وړاندې کړل. نو د تجوید په برخه کې یوازینۍ غوښتنه دا ده چې د مدرسو ته باید داسې مجودین قاریان پیدا سي چې هغه ښه شاګردان وروزي. همدارنګه دا سیالۍ د حافظانو د لا تقویې لپاره، د پرمختګ لپاره او د دوی د تشویق لپاره یوه ښه وسیله ده. د حج او د اوقافو ریاست همدارنګه د ولایت مقام څخه نړۍ مننه کوو چې د حافظانو لپاره داسې سیالۍ برابرې کړي دي. موږ ډېر خوشحاله یو داسې مسابقه او داسې برنامه او داسې محفلونه. موږ کوشش کوو چې داسې مسابقې هغو ته ځان آماده کړو او خپلو مشرانو خپلو مسؤلینو دا غوښتنه کوو چې باید موږ ته داسې مسابقات هغه زیات شي چې تر څو چې حافظان یا نور علما کرام تشویق سي په دې علم هغو کې. او الحمدلله چې نن داسې مسابقه وشوله چې ټول حفظای کرام او هغه برخه کې واخیستله. الحمدلله موږ دا غوښتنه لرو چې باید کوم استادان چې دي د قراو او دې نه موږ دا غوښتنه چې باید دا محفلونه باید د سم ترتیب سره باید هم نوره زیات شي چې باید حفظ کرام برخه کو اخري او اجرت حاصل کی. دغه سیالۍ چې د حفظ، تجوید او 17 قراتونو په برخو کې ترسره شوې، عبدالحق لومړی، فرهاد الله دوهم او حمید الله دریم مقامونه خپل کړل. د حج او اوقافو ریاست د مسؤلینو په وینا چې غواړي په راتلونکي کې د خوست په مرکز او ولسوالیو کې لویې او وړې د حفظ، تجوید او 17 قراتونو په برخو کې سیالۍ برابرې کړي.